محترم حاضرینو، ستاسو په مخ کې ما د لقمان سوره لقمان یو مختصر آیات تلاوت کړي. د دې آیات په تفسیر کې صحابان الهند علامه احمد سعید دهلوی رحمه الله د لقمان حکیم یو عجیب و غریب قول را نقل کړی دی. دی وخت کې زه ستاسو په مخ کې له لقمان حکیم د هغه قول مختصر وضاحت کوم. لقمان حکیم لیکلی دی چې ما ته الله تعالی د 4,000 پیغمبرانو صحبت را نصیب کړي او زه د 4,000 پیغمبرانو په خدمت کې حاضر سوم. ما د 4,000 پیغمبرانو تعلیمات واوریدل او زما غوږوله د 4,000 پیغمبرانو ارشادات راغلل. خو د هغې ټولو پیغمبرانو د تعلیماتو د ارشاداتو خلاصه 8 خبرې وې چې هر پیغمبر چې براله هغې خپل قوم ته د دې 8 خبرو څخه علاوه بله خبره نه کوله. هغه 8 خبرې احمد سعید دهلوی رحمه الله را نقل کړي دي چې کله ته پر لمانځه باندې ودرېږې نو په دې وخت کې د خپل زړه حفاظت کوه. چې کله ته پر دسترخوان باندې د خوراک دپاره کښېنې نو دې وخت کې د دې خپل حلق او ستوني حفاظت کوه. چې کله ته د خلکو سره په محفل و مجلس کې راسې نو دې وخت کې د دې خپلې ژبې حفاظت کول. او چې کله انسان د بې حیایۍ او د بې پردګۍ ځای له ورسي نو هلته د خپل نظر حفاظت کول. د لمانځه په وخت کې د زړه حفاظت کول، د خوراک په وخت کې د ستوني حفاظت کول، د مجلس په وخت کې د ژبې حفاظت کول او د بې پردګۍ په ځای باندې د خپل نظر حفاظت کول. او 2 خبرې 2 شی همیشه یاد ساتل. یو د الله تعالی ذات همیشه یاد ساتل، همیشه خپل ځان ته حاضر منل. او دویم خپل مرګ همیشه خپل دماغ کې راګرځول او یاد ساتل. او 2 خبرې همیشه در همیشه هیرول. چې کله دې د چا سره احسان وکړي، نیکي دې ورسره وکړه، هغې به بیا په دماغ کې نه راګرځئ چې یاره ما خو دا وکړو ما خو دا وکړو. او چې کله د یو چا د طرفه ستا سره تجاوز او ظلم و ناجایز وسو نو هغې به هم ډېر په دماغ کې نه راګرځئ چې زما سره ولیده اوس. نو 4 خبرې. اولنې چې د لمانځه په وخت کې د خپل زړه حفاظت کول، د خوراک په وخت کې د حلق حفاظت کول، د مجلس په وخت کې د ژبې حفاظت کول او دا بې پردګۍ په وخت کې د نظر حفاظت کول. 4 خبرې دا دي. او 4 خبرې په دې شکل چې 2 شی همیشه یاد ساتل. د الله تعالی ذات همیشه د خپل دماغ څخه نه هیرول، همیشه یاد ساتل. او خپل مرګ همیشه یاد ساتل، د دماغ نه لرې کول. او 2 شی همیشه در همیشه هیرول. یو چې کله د مسلمانو سره احسان وکړي، هغه احسان بیا په دماغ کې مه راګرځوه. او دویم چې کله د مسلمان د طرفه ستا سره تجاوز وسو او ناجایز در سره وسو، هغه ناجایز هم همیشه په دماغ کې مه راګرځوه، هغه هم د دماغ څخه هیروه. نو دا 8 هغه خبرې دي چې د 4,000 پیغمبرانو د تعلیماتو د ارشاداتو خلاصه او د هغې نچوړ او د هغې مغز او د هغې لب لباب دی. زموږ په دین کې هم د دې 8 خبرو ډېر زیات تاکید دی او ډېر زیات ترغیب دی. که چیرې دې 8 خبرو ته سړی په دې خپل دماغ کې ځای وله ورکړي او پر دې خپل بدن باندې جاری کړي نو بیا خو به د انسان زندګي د ډېرې لویې درستګۍ او صحت سره مخامخ شي. بیا به د انسان ډېره مصلحانه زندګي
او بیا به انسان ته الله تعالی پر سنت طریقه باندې د زندګۍ تیرولو توفیق ولا ورکړي. په هغه اتو خبرو کې اوله خبره هغه دا وه چې کله ته پر لمانځه باندې ودرېږې نو د دې خپل زړه حفاظت کول. ګوره لمونځ زموږ په دین کې ډېر اهم عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الصلاة عماد الدین، د دین ستن ده. فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ترک الدین. چې کم چا لمونځ کاوی نو هغې د دین کوټه ودروله، د هغې دینداري بحاله ده. او چې کم چا لمونځ په زندګي کې پرېښوی هغې دین پرېښوی، هغې د دین کوټه خرابه کړه. د لمانځه دپاره یو ظاهر دی، یو د لمانځه دپاره باطن دی. د مسلمان ذمواري دا ده چې د لمانځه ظاهر او باطن به دواړه درست کوي او صحیح کوي. چې در څو پورې د انسان د لمانځه ظاهر او باطن دواړه درست سوي او صحت یې پیدا کړی نه وي، در هغې وخته پورې د انسان لمونځ مکمل نه ګرځي. نو که یو سړی په لمانځه کې کمال غواړي چې زما لمونځ کامل لمونځ سي او زما لمونځ هغه لمونځ سي چې سبا د قیامت په میدان کې زما د نجات او خلاصون ذریعه سي، نو د هغې سړي دپاره کمال په لمانځه کې ضروري دی، خوبصورتي په لمانځه کې ضروري ده. او خوبصورتي او کمال چې په لمانځه کې راځي هغې د لمانځه په ظاهر او باطن دواړو صحیح کولو باندې راځي. چې کله ظاهر او باطن په لمانځه کې صحت راسي نو لمونځ به ښایسته هم وي، لمونځ به خوبصورت هم وي، لمونځ به کامل او مکمل هم وي. ما مخکې هم درته وویل چې لمونځ زموږ په دین کې ډېر اهم عبادت دی. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې په لمانځه کې الله تعالی د هر عبادت شان را جمع کړی دی. چې څومره عبادات الله تعالی پر دې مځکه باندې پر مخلوقاتو باندې ایښي دي د هغې ټولو شان الله تعالی په لمانځه کې څه نه څه را جمع کړی دی. په لمانځه کې د روژې شان هم ایښی دی الله تعالی. روژه څه ته وایي؟ چې کله سړی د روژې اراده وکړي نو خوراک بند دی، نو څښل بند دي، انسان دپاره جنسي تقاضاوې پر ځای کول بندې دي. بعینه چې د لمانځه نیت یې وتاړی، خوراک بند دی، څښل بند دي، جنسي تقاضاوې بندې دي، نو په لمانځه کې د روژې شان هم په کامله طریقه موجود. په لمانځه کې د زکات شان هم موجود دی. ځکه زکات دې ته ویل کېږي چې سړی په مال کې یو څه حصه د الله تعالی د رضا دپاره خرڅوي. نو په لمانځه کې هم دا شی موجود دی. ځکه د لمانځه د فرضیاتو د اهمو فرایضو څخه یو فرض دا دی چې ستر د عورت دی. د نارینه دپاره د دې زنګانه څه ونیسئ تر نامه پورې، او د زنانې ټولو بدن عورت دی، د مخ او د لاسو پښو سیوا. او ستر د عورت دا په لباس باندې کیږي، او لباس په پیسو په مال او دولت باندې رانیول کیږي. نو په لمانځه کې د مال او دولت خرڅېدل هم راځي، او مال دولت خرڅېدل دا د زکات نشان دی. نو په لمانځه کې د زکات شان هم الله تعالی ایښی دی. او علماو لیکلي دي چې په لمانځه کې د حج شان هم شته. حج څه ته وایي؟ په یو مخصوص لباس کې خاص کر د الله تعالی بیتی ته رسېدل، او د الله تعالی د بیتی دیدار کول، او د الله تعالی د بیتی تعظیم کول، او د الله تعالی د بیتی زیارت او طواف کول. په لمانځه کې چې کله سړی ابتدا په لمانځه باندې کوي، د ټولو څه مخکینۍ خبره دا ده چې مخ به بیت الله ته ګرځي او په ذهن کې به د بیت الله تعظیم را ګرځي. که سړی لمونځ په ناسته کوي، که سړی لمونځ په ولاړه کوي، که سړی لمونځ په اشاره کوي، که سړی لمونځ د صحت په حالت کې کوي، که سړی لمونځ پر مځکه باندې کوي که په هوا کې کوي، که سړی لمونځ پر وچه باندې کوي که په دریاب کې په کښتۍ کې کوي، په دې ټولو حالاتو کې د انسان دپاره اولنی شرط دا دی چې د هغه سړي ابتدا به د لمانځه دا په داسې شکل وي چې د دا توجه به مکمله بیت الله ته وي. چې در څو پورې د توجه بیت الله ته برابره نه کړي، در هغه وخته پورې د ده لمونځ صحت نه پیدا کوي. نو په لمانځه کې د بیت الله تعظیم هم شته، د بیت الله احترام هم شته، بیت الله طرف ته توجه شته، د بیت الله طرف ته کتل شته، او د بیت الله تعظیم و احترام، بیت الله ته توجه کتل دا د حج شان دی. نو الله تعالی په لمانځه کې د حج شان هم ایښی دی. او لمانځه کې د اعتکاف شان هم الله تعالی ایښی دی. اعتکاف څه ته وایي؟ د الله تعالی په کور کې د یو بندي و ننواتې په شکل باندې کښېنستل،
او ټوله ورځ شپه چې در کومه وخته معتکف په دې مسجد کې تیرول او د مسجد څخه بغیر د ضرورت شرعیه او عقلیه څخه بغیر د مسجد څخه نه وتل او لمونځ چې کله سړی نیت وتړي نو پر دغه ځای باندې دیم الله تعالی ته محبوس او قیدي بیا د ده دپاره نه تک کول ضروري دي د ده دپاره نه کلام کول ضروري دي د ده دپاره نه بل مصروفیت و شغل پر ځای کول ضروري دي جایز دي بلکې زه دا وایم چې په اعتکاف کې غلا په مسجد کې سړی ته ګرځېدل او راګرځېدل جایز دي لیکن په لمانځه کې سړی ته ګرځېدل او ګرځېدلو باندې لا پابندي ده نو په لمانځه کې د اعتکاف شان هم په ډېره اتمه طریقه سره موجود دی په لمانځه کې د قربانۍ شان موجود دی په لوی اختر کې خلک قرباني کوي قرباني څه دپاره کوي د الله تعالی د تعظیم په خاطر چې د الله تعالی عظمت دی او د الله تعالی یو حکم پر بنده باندې راغلی دی د الله تعالی د دې عظمت احترام کول او د هغې په خاطر باندې د الله تعالی دربار ته قرباني پیښول نو لمانځه کې د قربانۍ مقصد د الله تعالی تعظیم او احترام کول دی نو د قربانۍ شان هم الله تعالی په دې لمانځه کې ایښی دی چې لمونځګزاره په کوم شکل باندې لمانځه ته ولاړ دی په بعضو مذاهبو کې پر سینه باندې لاس د احترام په شکل باندې ایښی دی په بعضو مذاهبو کې در نامه لاندې لاس ایښی دی خو د هغې سره د سر کږېدل دي او په کاږه سر باندې د الله تعالی دربار ته ولاړ دی او بیا چې په رکوع کې کم شکل د اختیاري د الله تعالی د تعظیم په خاطر او د انسان په اندامو کې د ټولو څخه اشرف اندام هغه دا تندی دی او بیا د الله تعالی د تعظیم او احترام په خاطر د سجدې په وخت کې دا تندی پر مځکه الله تعالی ته ایښودل نو دا ټوله د الله تعالی د ذات قدر دی دا د الله تعالی د ذات احترام دی او دا د الله تعالی د ذات د عظمت په خاطر باندې کول کیږي او قرباني کې هم د الله تعالی عظمت او احترام پر ځای کول دي نو لمانځه کې هم نور څه نشته د الله تعالی عظمت او احترام پر ځای کول که حدیث شریف راځي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن چې کله دی سجده لګي دا سجده چې پر دې مځکه باندې نه بولي پیغمبر علیه السلام وایي دا سجده دی د الله تعالی پر پښو باندې خپل تندی ږدي چې یو سړی ډېر چاته مجبوره نسی ډېره چاته خپله عاجزي نه ښکاره کوي څوک دا خپله لنګوټه د بل په پښو کې ورغورځوي څوک دا خپل تندی د هغې پر پښو کې پر مځکه ورته ایږدي نو په دې خاطر باندې لمونځ سر تاخوا د ابتدا څخه تر انتها پورې دا ټوله د الله تعالی تعظیم او احترام دی د الله تعالی قدر او عظمت پیژندل دي او دا د قربانۍ شان دی نو دا شان هم په لمانځه کې الله تعالی ایښی دی نو لمونځ داسې اهمترین عبادات چې هغې د ټولو عباداتو مجموعه ده که روژه ده هم په لمانځه کې وجود لري د هغې شان که زکات دی هم وجود کې لري که حج دی هم وجود کې لري که اعتکاف دی هم وجود کې لري که قرباني ده هم وجود کې لري د دې ټولو شیون او د دې ټولو اشکال او د دې ټولو څه نه څه نمونې الله تعالی په لمانځه کې راجمع کړي دي بیا د عباداتو مختلف اشکال دي بعض عبادات د فرائضو په شکل دي بعض عبادات د واجباتو په شکل دي بعض عبادات د سننو په شکل دي مؤکد یا غیر مؤکد بعض عبادات د مستحباتو په شکل دي بعض عبادات د مندوباتو په شکل دي او دا ټول اشکال الله تعالی په لمانځه کې ایښي دي په لمانځه کې شپږ فرایض دي په لمانځه کې څوارلس واجبات دي په لمانځه کې څلور پنځوس یا دوه پنځوس سنن دي بعضې مؤکد بعضې غیر مؤکد او په لمانځه کې مختلف مندوبات دي په لمانځه کې مختلف مستحبات دي او چې د عباداتو کوم اشکال دي که د فرایضو په شکل که د واجباتو په شکل که د سننو په شکل که د مستحباتو شکل دا هم الله تعالی ټولو په لمانځه کې جمع کړي دي بیا په عباداتو کې یو بهترین عبادت ذکر دی او د ذکر مختلف اشکال کله ذکر د سبحان الله په شکل دی کله ذکر د الحمدلله په شکل دی کله ذکر د الله اکبر په شکل دی کله ذکر د درود شریف په شکل دی او کله ذکر د تلاوت په شکل دی کله ذکر د استغفار په شکل دی کله ذکر د دعا په شکل دی الله تعالی دا ټول شیون د ذکر دا ټولې طریقې د ذکر په دې لمانځه کې دننه جمع کړي دي لمانځه کې سبحان الله راځي په لمانځه کې الحمدلله راځي په لمانځه کې الله اکبر راځي په لمانځه کې درود شریف راځي په لمانځه کې استغفار راځي په لمانځه کې دعا راځي په لمانځه کې تلاوت راځي نو
چې د عباداتو څومره اشکال دي، د عباداتو څومره طریقې دي، د عباداتو څومره بهترین لارې دي، الله تعالی هغې ټولو په دې عبادت د لمانځه کې دې بندګانو ته راجمع کړي دي. بیا په دې لمانځه کې د کائناتو عبادت وګورئ چې په دې کائناتو کې کم مخلوق عبادت کوي، الله تعالی د هغې ټولو اشکال په دې لمانځه کې ایښي دي. الله تعالی ملائکې د عبادت لپاره پیدا کړي دي. د ملائکو بعضو عبادت داسې دی چې هغې د ابتدایي پیدایشه صدر مرګ تر قیامته پورې د قیام په حالت کې دي. بعضې ملائکې تر قیامته پورې د رکوع په حالت کې دي. بعضې ملائکې د سجدې او د قعدې په حالت کې دي. نو قیامه، رکوع، سجده، قعده الله تعالی ټولو په لمانځه کې راجمع کړي دي. د ملائکو د عباداتو چې څومره اشکال دي، الله تعالی ټول په لمانځه کې ایښي دي. د ملائکو څخه علاوه چې څومره مخلوقات عبادت کوي، علماء لیکلي دي غرم د الله تعالی عبادت کوي، دا د قعدې او د ناستې په شکل دی. درخت هم د الله تعالی عبادت کوي، دا د قیام او د ولاړې په حالت کې دی. چارپایان هم د الله تعالی عبادت کوي چې کم پر څلورو پښو باندې ګرځي، دا د رکوع په حالت کې دي. او چې کم پر مځکه باندې سکیږي د مارانو د دې په شکل، نو هغې هم د الله تعالی عبادت کوي، هغې د سجدې په شکل باندې دي. د کائناتو چې څومره طریقې د عبادت دي، که د قعدې طریقه ده، که د قیام طریقه ده، که د رکوع طریقه ده، که د سجدې طریقه ده، دا هم ټول الله تعالی په دې عبادت د لمانځه کې راجمع کړي دي. په دې خاطر باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الصلاة عماد الدین، لمونځ د دین ستن ده. فمن اقامها فقد اقام الدین، چې کم چا د لمانځه اقامت وکړي، لمونځ یې پر ځای کوي، نو هغې ټوله دین پر ځای کوي. او من ترکها فقد ترک الدین، چې کم چا لمونځ پرېښوی، نو هغې ټوله دین پرېښوی. الله تعالی د انسانانو ته په قرآن کریم کې غالبا 32 ځایه الله تعالی د انسانانو څخه د لمانځه اقامت غواړي. الله تعالی هر ځای ورته وایي اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة. تاسو به د لمانځه اقامت کوئ، تاسو به د لمانځه اقامت کوئ. ګوره یو د لمانځه کول دي، یو د لمانځه اقامت دی، لمونځ قایمول دي. الله تعالی د بندګانو څخه غواړي د لمانځه قایمول، لیکن موږ او تاسو عجیب اکثریت زموږ لمانځونه د لمانځه د کولو په شکل باندې دي، هغه د لمانځه د قایمولو په شکل باندې نه دي. د لمانځه قایمول څه دي؟ چې د لمانځه د ټولو فرایضو خیال ساتل، او د لمانځه د ټولو واجباتو، د سننو، د مستحباتو خیال ساتل. او چې کم سړی نارینه دی، نو هغې دپاره په جماعت کې په مسجد باندې لمونځ د فرایضو واجباتو د خیال ساتلو سره ادا کول، او زنانه د فرایضو د واجباتو د سننو د خیال ساتلو سره سره هغې په خپل کور کې په اطمینان سره لمونځ کول. دا د لمانځه قایمول دي، او دا د الله تعالی غوښتنه د دې بندګانو څخه ده. لیکن که چیرې ما او تا لمونځ کوو، نو قرات په څه شکل دی، او رکوع مې په کم شکل ده، او قیام مې په کم شکل ده، قعده او سجده مې په کم شکل باندې ده. صرف چابک ښکته سه او پورته سه او ولاړ سه او کښېنه، نو په دې شکل باندې لمونځ کول دا د لمانځه کول دي، د لمانځه قایمول نه دي. الله تعالی زموږ څخه غوښتنه د لمانځه د قایمولو کړې ده، الله تعالی د لمانځه د کولو نه ده کړې. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور د امارت کې ټولو والیانو ته یو فرمان جاری کوي. نو هغې ته وایي چې زما په عقیده کې ستاسو په ټولو کارو کې اهم کار د لمانځه دی. که چیرې تاسو د لمانځه کار په ښه طریقه باندې سرته ورسوئ، لمونځ قایم کړئ، په ښه طریقه باندې وکړئ، نو ستاسو د طرفه بیا زه په اطمینان یم، زما عقیده دا ده چې د حکومت ټول ذمهوارۍ په ښه طریقه سرته رسولی سئ. لیکن که په تاسو کې یو چا لمونځ په غلطه طریقه سره شروع کړئ، او په لمانځه کې تقصیر شروع کړئ، په لمانځه کې سپکاوی شروع کړئ، او په لمانځه کې کمزورۍ شروع کړئ، نو بیا د هغې د چا د طرفه ماته یوه ذره اطمینان نشته. د هغې متعلق زما دا عقیده ده چې د الله حق ضایع کوي، د بندګانو دا په طریقه اولا باندې ضایع کوي. چې لمونځ په ښه طریقه نسي کولی، بیا د بندګانو حق هم په ښه طریقه باندې څوک نه ادا کوي. حضرت عمر رضی الله عنه هغې خلکو ته دا وایي خپلو والیانو ته چې زما د اولنۍ غوښتنه ستاسو د صدا ده چې تاسو به خپل لمونځ په ښه طریقه سره قایموئ. اوس لمونځ په ښه طریقه سره کول
لمونځ د فرایضو د واجباتو سره کول او لمونځ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه باندې کول. د دې لپاره په هر عصر کې په هر ژبه باندې په هر زمانه کې علماو شنی کتابونه لیکلي دي. د چا لمونځ نوم دا رقم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ د ابتدا صدر انتها پورې ټول لمونځ کې لیکلی دی. د چا نمونه داسې د لمونځ پر سنت طریقه ادا کول د ابتدا صدر انتها پورې ټول لمونځ کې لیکلی دی. د چا نمونه داسې د په لمانځه کې یو څوک کوتاهیانې نو د ابتدا صدر انتها پورې چې د انسانانو څه کمې کوتاهۍ او کمزورۍ په لمانځه کې کېږي نو هغوی ټولو کې لیکلي دي. نو چې کم سړی یو څه خط الوست کولی سي یو کتاب ویلی سي یو شی ویلی سي نو د هغې دپاره پکار دا دی چې دا کتابچې کوچنۍ کتابونه پیدا کړي، د هغې مطالعه په خپل ذهن کې راولي، د هغې د خپله مطالعه لاندې راولي، د هغې په ذریعه باندې اول د خپل لمانځه درستګي وکړي او د هغې څه وروسته د خپل کور د زنانو د لمانځه درستګي وکړي او د هغې سره سره د خپلو بچانو او ماشومانو د لمانځه غم وخوري. نو د لمانځه یو ظاهر دی یو باطن. ما مخکې درته وویل چې د لمانځه ظاهر او باطن دواړه درستګي غواړي. د لمانځه ظاهر خو د څلورو خبرو سره کار لري چې سړی سجده په ښه طریقه وکړي او رکوع په ښه طریقه وکړي او د رکوع څه چې سړی پورته کېږي دې ته قومه وایي، د سجدې څه چې راپورته کېږي دې ته قعده وایي. چې رکوع سوله سجده سوله قومه سوه قعده سوه چې کله دا څلور ارکان په ښه طریقه پر سنت طریقه باندې سړی ادا کړي نور په لمانځه کې بېغمي راله ظاهر یې در ډېره حده پورې درستګي پیدا کړه. لیکن زما او ستا مخ ته چې کوم د لقمان حکیم نصیحت پروت دی نو هغوی د لمانځه د باطن سره تعلق لري. لقمان حکیم دا وایي چې ما د 400 پیغمبرانو څخه چې کوم د تعلیماتو خلاصه را جمع کړې ده په هغې کې اولنی تعلیم دا و چې کله ته پر لمانځه باندې ودرېږې نو د دې خپل زړه حفاظت کوه. نو په لمانځه کې د زړه حفاظت کول دا د لمانځه د باطن سره کار لري. تاسو ګورئ چې کله انسان پر لمانځه باندې ودرېږي نو د انسان په دې دماغ کې فکرونه تصورات او خیالات دا د دریاب د صفو غوندې راځي. انسان چې کله الله اکبر وکړي د لمانځه څخه غایب سي ولاړ دی. کله کله خو د لمانځه په مابین کې یو چاته دا سوچ ور پیدا سي چې زه خو پر لمانځه باندې یم. کله کله چې سلام په وګرځي نو د فکر کې بند شي اوه لمونځ خو خلاص. نو دی د لمانځه په ټوله دورانیه کې یا په دکانداري کې ورک دی یا د دوستانو په محفل کې ورک دی یا په نورو مجلسو کې ورک دی یا په نورو تصوراتو په خیالاتو کې ورک دی چې د انسان د کم شي سره ډیر شغف او ډیر شغلي او د انسان په مصروفیاتو کې کم شي ډیري نو د لمانځه په ټوله دورانیه کې دی په هغه کې لګیا دی. نو په دې خاطر کله کله انسان ته په لمانځه کې شبهه ور پیدا کېږي یاره ما اوس 4 رکعاته وکړو که مې 3 رکعاته وکړو، ما اوس په دې صورت کې د الحمد سره د صورت زم وکړي که مې نه وکړي. نو د لمانځه په داسې ارکانو کې کله کله سړي ته شک و شبهه ورلویږي چې سړی هغه یو ساعت کې د ذهنه څه نسي حاضرولی، لیکن چونکې لمونځ داسې په غفلت کې دی په داسې سوچو فکرو کې پای ته ورسېدی چې د لمانځه په هغه ضروري ارکانو کې هم سړي ته شک شو بس چې اوس 3 سو که 4 سو که چیرې د 4 بجای یو رکعت د سړي څه فاته سي نو هغه نور 3 هم نسو صحیح. نو دا شی راګرځول د دماغ او خپل سوچ و فکر په دې لمانځه کې بندول دا د لمانځه د باطن درستګي ده. نو لقمان حکیم نصیحت هم دا دی چې کله ته پر لمانځه باندې ودرېږې نو د خپل زړه حفاظت کوه، په دې سره به ستا د لمانځه باطن در ډېره حده پورې درستګي شي. د دې متعلق زه یو خبره کوم. ګورئ په دې باره کې زموږ او ستاسو مخ ته 2 خبرې دي. یوه خبره هغه دا ده چې د انسان دماغ له سوچونه ولې راځي او په لمانځه کې د دې سوچو څخه ځان محفوظه کول. دا اوله خبره ده چې د انسان دماغ به د سوچو څخه په لمانځه کې څنګه محفوظه سي چې د انسان په دماغ کې بیا فکر او سوچ نه راځي. ګوره د دې خبرې متعلق به سړی په دماغ کې دا خبره کښېني چې دا قطعا نسي کېدی چې د انسان دماغ له د په لمانځه کې سوچ و فکر را نسي.
او د دې د بندېدلو دپاره د دې څخه د ځان محفوظه کولو دپاره هیڅ طریقه او لار نشته. نو په لمانځه کې سوچونه راتلل او په لمانځه کې فکرونه وهل او په لمانځه کې تصورات د انسان دماغ له راتلل، دا د انسان غیر اختیاري عمل دی او غیر اختیاري سړی بندولی نسی او په غیر اختیاري باندې الله تعالی سړی مکلف کوي نه. نو کومه خبره چې نفسي سوچونه په دماغ کې راتلل دا د انسان غیر اختیاري عمل دی، دا د سړي څه نسی ورکېدی. دویمه خبره ضروري خبره هغه دا ده چې د انسان اختیاري ده، هغه دا ده چې کله په لمانځه کې سوچ رالی د هغې په بدله کې خپله توجه ورته لمانځه ته راګرځول، خپل سوچ را کنټرولول او د خپل دماغ فکر و تصور پر لمانځه باندې را اړول. دا د انسان په اختیار کې دی او په دې باندې انسان مکلف دی او دا شی د الله تعالی د انسان څخه غواړي. نن مصیبت دا دی چې کوم شی غیر اختیاري دی د هغې متعلق خلک سوچونو فکرونو پوښتنې او شکوې کوي، او چې کوم شی د ده په اختیار کې دی د هغې متعلق دی غم نه خوري، د هغې متعلق دی فکر نه کوي، نو ځکه زندګي بره په دغه تشویشاتو کې روانه وي. نه په لمانځه کې خپل سوچ و فکر راګرځول دا د انسان د مشق سره کار لري. دا هغه شی دی لکه یو عمل چې سړی زده کوي نو چې بار بار د هغه مشق وکړي د هغې مشق وکړي د هغې مشق وکړي د هغې بار بار د مشق څخه وروسته هغه شی د سړي په دماغ کې به راځی نسي. نو په لمانځه کې سوچ را کنټرولول، راګرځول، فکر راګرځول او پر لمانځه باندې توجه راګرځول او پر لمانځه باندې د خپل دماغ تصورات او خیالات راګرځول دا د انسان د مشق سره کار لري چې 40 ورځې مسلسل سړی دا مشق وکړي، 40 ورځې بعد به د خپل سوچ او فکر دستي پر لمانځه باندې راوګرځي. علماو لیکلي دي بعضې خلک داسې لمونځ کوي چې هغې د لمانځه د ابتدا څخه چې کله الله اکبر و نیت وتاړی نو د لمانځه تر انتها پورې د هغې دماغ د لمانځه څخه نه وځي او دا ډېره لوړه مرتبه یي، دا ډېرو نیکو بندګانو ته الله تعالی ورکوي چې په ټولو لمانځه کې د سوچ و فکر مکمل په لمانځه کې دی. لیکن دویم سړی داسې دی چې هغې کله نیت وتاړی نو سوچ ځینې ولاړی، دی کوشش دا کوي چې بیا یې راوګرځوي، د یو ساعت کې بعد بیا سوچ ځینې ولاړی دی بیا راوګرځوي، دریم ځل بیا سوچ ولاړی دی بیا راوګرځوي، د لمانځه تر اخره پورې دی په دغه تشویش کې دی. نو علماو لیکلي دي چې د دې دواړو د لمانځو ثواب سره یو رقم دی، لیکن بعضې علماو تر دې حده پورې لیکلي دي چې امکان د دې خبرې شته چې د دې دویم لمانځه والا ثواب راول ډېر زیات شي، ځکه د دې دویم لمانځه والا لمونځ دا په مجاهده باندې تیر شو، دا په مشقت باندې تیر شو او په دې کې د شیطانو د خپل سوچ و فکر سره مجاهده او مقابله وکړه، نو د لمانځه ثواب یې جلای او د مجاهدې ثواب یې جلای. نو ځکه زه دا وایم چې کم شی د سړي غیر اختیاري دی هغه دا دی سوچ په لمانځه کې انسان له راتلل، دا هېڅوک نه بندولی سي، نه د دې د بندېدو لار شته، نه به سړی د دې غم خوري. او دویمه خبره دا ده چې سوچ رالی د هغې په نتیجه کې خپل سوچ پر لمانځه راګرځول او خپل سوچ را کنټرولول او د خپل سوچ غم خوړل او دغه رقم د خپل فکرونه او تصورات د لمانځه ته متوجه کول، دا د انسان اختیاري عمل دی او ما درته دا د انسان د مشق سره کار لري، دا د انسان د ډېرې زیاتې تجربې او مزاولې سره کار لري چې څومره زیات مشق وکې اخر به یو داسې وخت را رسیږي چې ستا لمونځ به مکمل په اطمینان باندې کیږي، ستا لمونځ به مکمل په توجه باندې کیږي او ستا لمونځ به مکمل د سوچو او فکرو څخه فارغ وګرځي. خو لیکن علماو لیکلي دي چې سړی به په خپل لمانځه کې د خپل ځان توجه په کوم شکل راګرځي. د دې دپاره بعضې علماو مختلفې طریقې لیکلي دي. اوله طریقه دا ده چې سوچ به راګرځی په دې شکل چې کله دې الله اکبر او نیت وتاړی ابتدا دې وکړه نو د خپل لمانځه کې به دې دا عقیده په خپل دماغ و زړه به دې دا خبره منلې چې زه د خپل رب حضور ته لمونځ کوم او زه خپل رب په سترګو باندې وینم، زما رب پر دې ځای ما ته ولاړ دی او زه دې رب ته ولاړ یم او زه د خپل رب پر سترګو باندې وینم، د هغې حضور ته په دومره تعظیم باندې ولاړ یم چې یا مې پر سینه لاس ورته نیولی دي یا مې پر نامه لاس ورته نیولی دي او په ډېر قدر او احترام سره ولاړ یم.
او دویم نمبر زه د خپل رب ته دونه عاجزي کوم چې پر د رکوع په شکل ورته کیږم او دریم نمبر زه د خپل رب دومره عاجزي کوم چې د خپل تندی د دې رب پر قدمو باندې ورته ایږدم زما رب ماته دلته ولاړ دی. ما مخکې درته وویل ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، ساجد چې کله سجده کوي، لمونځګزاره چې کله سجده کوي، په دې وخت کې دی د خپل تندی د الله تعالی پر پښو پر قدمو باندې ورته لګوي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی ان تعبد الله کأنک تراه، لمونځ به داسې کوي لکه ته چې الله تعالی په سترګو باندې ویني. او چې کله سړی یو مشر ته ولاړې مخامخ او هغې د احترام او د تعظیم لایق بولي، نو چې په کم کوشش باندې د امکان ولري نو بیا دی په خپل کوشش او احترام په خپل تعظیم او احترام کې هغې ته زیاتوب کوي. نو د ټولو څه مخکینۍ طریقه دا ده چې الله تعالی دپاره تعظیم کول او د لمونځ د الله تعالی دپاره یو عزت او تعظیم پیښول دي چې خپل رب ته سړی پیښوي او ورته پیښوم یې په داسې حال کې چې دا زما رب زما د سجدې پر ځای ماته ولاړ دی او زه یې په سترګو باندې وینم او زه یو ځل په ولاړې لاسونه ورته نیسم، بیا د رکوع په حالت کې پر دې باندې هم خپل تعظیم نه بسوم، آخر د خپل تندی د ده پر قدمو ورته ایږدم. نو ستا ټوله لمونځ او ستا ټوله عبادت به په دې سوچ او فکر کې تېرېږي. ځکه لمونځ دا یو قسم د الله تعالی تعظیم دی، که ولاړه د هم تعظیم دی، که ناسته د هم تعظیم دی. د امام شافعي رحمه الله سره یو چا په مجلس کې پوښتنه وکړه چې حضرت زه خو دا منم چې تاسو په لمانځه کې خپل لاسونه پر سینه باندې نیسئ، نو زه دا منم د دې متعلق د پیغمبر علیه السلام احادیث بس تاسو سره وي، لیکن د احادیثو څخه علاوه د دې دپاره یو عقلي توجیه راته وکړه، یو عقلي وجه راته بیان کړه تاسو ولې په لمانځه کې د لاسونو پر سجده لګوئ، پر دې سینه باندې ایږدئ. نو امام شافعي رحمه الله ورته ویل لمونځ څه دی؟ الله تعالی ته تعظیم پیښول دی او لمونځګزاره کامل لمونځ په داسې شان کوي چې الله تعالی یې ځان ته فرض کړی چې هغه د سجدې په حالت کې د سجدې پر ځای ماته ولاړ دی. نو چې کله د یو چا تعظیم او احترام ډیر کوي په دنیا او په عرف کې دا قانون دی، نو خلک هغه تعظیم کوونکي انسان ته لاسونه پر سینه باندې ایږدي. نو زموږ د پاره هم پکار دا ده چې خپل رب ته لاسونه پر سینه باندې کښېږدي. نو په دې خاطر دا زموږ عقلي توجیه ده چې موږ په لمانځه کې لاس پر سینه باندې ایږدو. د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه چا پوښتنه وکړه چې حضرت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث کو به خامخا ستاسو سره وي چې لمونځ په لمانځه کې در نامه لاندې لاس نیسه، لیکن یو عقلی توجیه راته وکړه چې تاسو ولې در نامه لاندې لاس نیسئ. د نقل څخه علاوه د پیغمبر د احادیثو څخه علاوه امام شافعي رحمه الله ورته ګوره د الله تعالی حضور ته درېدل دي او الله تعالی داسې فرض کول لکه زه چې په سترګو باندې وینم. نو دې وخت کې چې څومره کوشش د انسان وسي د الله عزت او احترام کول، او دا په عرف کې قانون دی چې عزت او احترام هغه په دې کې دی چې سړی د خپل سر چاته کوږ کړي، ځکه دا سر د بدن د ټولو څخه معظم اندام دی. او دا طبعا خبره ده چې کم سړی د ولاړې په حالت کې هغې در نامه لاندې لاسونه ونسي او دی خپل طبعي شکل اختیار کړي، ضرور د سر راکښته کېږي، ضرور د سر پر کښته طرف باندې راکږېږي او سر چاته کږول دا د ټولو احتراماتو لوی احترام دی. نو په دې خاطر موږ لاس د نامه لاندې نسو چې د خپل سر و د خپل رب ته کوږ ونیسو او د خپل سر د کږوالي په خاطر د خپل رب تعظیم وکړو. نو علماو لیکلي دي چې په لمانځه کې خپل فکر او سوچ راګرځول د هغې دپاره اولنۍ طریقه دا ده چې د لمانځه په دورانیه کې به ستا دا عقیده یي، دا به د فکر دا به د سوچ چې زه چې لمونځ کوم زما رب ماته ولاړ دی زما د سجدې پر ځای باندې، که زه په ولاړه کې هم د خپل رب تعظیم کوم، که زه خپل رکوع کې هم د خپل رب تعظیم کوم، او که زه سجده کوم د خپل رب پر قدمو باندې خپل سر ورته لګوم. نو په دې شکل به د انسان د تصوراتو د خیالاتو دفاع کیږي او د انسان لمونځ به په دې فکر کې روان. او دویمه طریقه علماو لیکلې ده چې کله دا نسې کولی، دا نسې فرض کولی چې الله تعالی ما ویني، نو دویمه طریقه خو دا ده چې دا خو نه فرض کوي، که دا نسې فرض کولی چې زه الله تعالی وینم،
نو دویمه طریقه دا ده چې دا خو به فرض کوي چې زما رب ما ویني. حدیث شریف کې راځي ان تعبد الله کأنک تراه، عبادت به داسې کوي لکه ته چې خپل رب ویني. وان لم تکن تراه فانه یراک، که دا نسې کولی چې زه خپل رب وینم، دا خو به دې عقیده وي چې زما رب زما ویني. چې کله در ولاړې په حالت کې عقیده مې دا ده چې زما رب ما ویني، چې زما بنده په کم هیئت ماته ولاړ دی. او چې کله د رکوع په حالت کې زما رب ما ویني چې زه په کم حالت کې یم، چې زما بنده ما ته څنګه رکوع کوي. او چې کله د سجدې په حالت کې زما په زړه په دماغ زما په سوچ و فکر زما رب خبر دی چې زما بنده په کم عاجزي کې ماته پر دې مځکه باندې پروت دی. ځکه د الله تعالی د بنده سره کم کیفیت دی. قرآن کریم کې الله تعالی وایي ان ربک لبالمرصاد، الله تعالی تا ته په مرصاد کې دی. او ما مخکې ویلو چې مرصاد هغه کیفیت ته وایي پر دې ځای باندې ښکاري ولاړ دی او پر هغه ځای باندې ښکار راتېرېږي. ښکاري د خپل نشان پر دې ښکار باندې برابروي، او چې کله د دې نشان واره کوي، لکه زموږ په اصطلاح کې د دې نشان ماشره کښې کاږي، نو په دې وخت کې دی دا د سترګو رپ مقدار لا د دې ښکاره څه نه غافله کېږي. دونه موقع لا دی نه پیدا کوي چې دا سترګې سره ورپوي. نو ستا رب تا ته په دغه کیفیت کې ولاړ دی، لکه ښکاري چې په کم کیفیت کې د ښکار ته ولاړ دی، ستا رب تا ته په دغه کیفیت کې ولاړ دی. په دغه کیفیت باندې ستا د قیام حالت اخی، او په دغه کیفیت کې ستا د رکوع معلومات اخی، او په دغه کیفیت کې ستا ظاهر و باطن الله تعالی ته ښکاره دي، او ستا ظاهر و باطن ټولو ته الله تعالی متوجه دی. په دغه شکل باندې الله تعالی تا ته متوجه دی. نو الله تعالی ما ویني، زما رکوع ویني، زما سجده ویني، زما قومه ویني، زما قعده ویني. نو دویم عمل دا دی وی لم تکن تراه فانه یراک، که چیرې ته الله نه وینې نو الله تعالی خو تا ویني. دا کیفیت خو به جوړی. او که چیرې د یو چا په دماغ کې دام نه راځي، نو دریمه طریقه علماو لیکلې ده چې بیا د لمانځه د حضور قلبي دپاره چې د سړي زړه کې را حاضر سي، د هغې بهترینه طریقه دا ده چې د دې اذکارو د دې چې ته په لمانځه کې د قرآن کریم تلاوت کوي، یا د الحمدلله په شکل یا د سورت په شکل، د دې اذکارو په معنا کې به ستا سوچ باندې. ځکه لمونځ څه دی؟ ستا او د الله تعالی سره خبرې دي. حدیث شریف راځي چې ته الحمدلله رب العالمین، الله تعالی دستي د دې جواب درکوي وایي حمدني عبدي، زما بنده زما حمد ووایي. چې ته وایې الرحمن الرحیم، الله تعالی دستي جواب درکوي وایي اثنا علی عبدي، زما بنده زما ثنا وویله. او چې ته کله وایې مالک یوم الدین، نو الله تعالی د دې جواب درکوي مجدني بندي عبدي، زما بنده زما څومره تعظیم بیان کوي چې زه د ټوله قیامت مالک یم. په آخر کې بره چې دا درې جملې مستعملې سي، حدیث شریف کې راځي بره الله تعالی وایي هذا لی، دا درې سره خبرې خو زما سوې، حمدم زما بیان سلو، ثنا و صفتم زما وسلو، او تعظیم و تمجیدم زما وسلو. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې کله دا جمله ما بین لراسي، نو الله تعالی وایي هذا لی ولعبدی، دا زما او د بنده سره شریکه خبره ده. بنده و ما ته وایي ایاک نعبد، عبادت ستا کوم، لیکن و ایاک نستعین، زه بیا ورته وایم چې مدد به دې هم زه کوم. نو دا نیمه جمله زما ده چې عبادت زما دپاره دی، او نیمه جمله زما د بنده ده چې د هغې کې زما د بنده حاجت دی چې بنده استعانت زما څه غواړي. د دې څه وروسته اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم در تمت در اخره پورې الحمدلله. اخر کې الله تعالی وایي هذا لعبدي، دا صرف زما د بنده حصه، ځکه دې کې ټولې د بنده غوښتنې دي. بس نو د ټولو اذکارو په دې کې سوچ بندول، یاره زه الحمدلله وایم، د الحمدلله څه معنا ده، زه څه وایم زما رب څه جواب راکوي. زه سوره اخلاص او قل والله وایم، د دې څه معنا ده، او دې کې زه الله زما څه غواړي، زه د الله څه غواړم. او چې زه کله تحیات وایم، د دې څه معنا ده، چې زه سبحان ربی الاعلی وایم، د دې څه معنا ده، چې زه سبحان ربی العظیم وایم، د دې څه معنا ده، چې زه درود شریف وایم، د دې څه معنا ده، چې زه اللهم ربنا وایم، د دې څه معنا ده. نو که چیرې دا دریمه طریقه دا ده چې انسان به د دې اذکارو په معناګانو کې سوچ بندوي. لیکن که چیرې د یو چا سره د اذکارو د معناګانو معلومات نه وي، هغوی په دې پوهېږي نه، نو بیا خو زموږ په دین کې د مایوسۍ لار او د ناامیدۍ لار نشته.
بیا علماو لیکلي دي چې کم سے کم دومره خو به کولی سي چې د دې اذکارو په الفاظو کې دې سوچ بند کړي چې دی کله سبحانه وایي نو په دماغ کې دی دای چې زه سبحانه وایم، چې کله په الحمدلله کې لګیا دی په دماغ کې دی دای چې زه اوس الحمدلله وایم، چې کله تحیات وایي نو په دماغ کې دی دای چې اوس ما تحیات روانه ده، او چې کله د رکوع د سجدي اذکار او تسبیحات وایي نو په هغې کې دی سوچ باندې چې په دې کې زه په دې اذکارو کې روان یم، په دې اذکارو کې روان یم. علماو لیکلي دي که دام نسي کولی نو کم سے کم چې پر لمانځه دي ابتدا وتړله نیت دی وکړئ الله اکبر دی وکړئ نو د دې وخته صداول وهلت صداول ابتدا سبا ستا سوچ و فکر په مکه مکرمه کې چې کم چا خپله مکه مکرمه لیدلی د هغې تصویر په دماغ کې راګرځول او چې کم چا د هغې یو صورت و تمثال لیدلی پر یو کاغذ و پر یو عکس باندې د هغې صورت په دماغ کې راګرځول چې زه بیت الله ته ولاړم او د بیت الله دغه نقشه ده او دې بیت الله ته زه عبادت کوم او دا د بیت الله کور د الله کور دی دې بیت الله کې خپل سوچ و فکر بندول چې کله سوچ در سولاړ شي برته د بیت الله متعلق سوچ و فکر کول چې زه اوس بیت الله ته د الله تعالی و کور ته په احترام ولاړم او د الله تعالی د کور څخه غوښتنه کوم نو دې وخت کې د الله تعالی څخه په دې کور کې غوښتنه کوم نو دې وخت کې د بیت الله احترام کول او د بیت الله سوچ و فکر کول دام یو قسم ذریعه ده دې چې د انسان سوچ او فکر دا نور تصورات او خیالات سره ګرځي. علماء لیکلي دي که دام نشي کولی نو کم سے کم د دې خپل مانځه په ارکانو کې خو دې سوچ بند کړي چې یاره زما اوس د قیام حالت دی، زما اوس د رکوع حالت دی، زما اوس د سجدې حالت دی، زه اوس د سجدې څخه برته راپورته کېږم، زه سجدې له برته زما اوس د اتحیات حالت دی، زما د قعدې حالت دی، زما پلانکی رکن دی، زما پلانکی رکن دی. نو کم سے کم د لمانځه په ارکانو کې سوچ بندول او چې کم سړی د لمانځه په ارکانو کې سوچ بند کړي نو د ډېره حده پورې د انسان دپاره د لمانځه په تصوراتو او په سوچو راتللو کې د هغې دفاع کېږي او د هغې متعلق انسان ته ډېره اسانېږي. ما درته ویل دغه کار دی یا عبادت په دې شکل کول چې زه الله وینم، یا عبادت په دې شکل کول چې زما رب ما ویني، یا د عبادت په معنیو کې سوچ بندول یا د هغې په الفاظو کې سوچ بندول یا مخته د بیت الله تصور راګرځول او یا خپل سوچ و فکر د عبادت په ارکانو کې راګرځول دا د لمانځه د سوچو د فکرو د ختمېدو یو لاره ده. ما مخکې هم درته ویل چې دا د انسان د مشق سره کار لري، د دې زده کړه د انسان د مشق او د تجربې او د مزاولې سره کار لري او چې کم سړی په دې باره کې مشق کولی سي نو دی د 10 ورځې دا مشق وکړي چې په دې 6 طریقو کې هره طریقه ورته اسانه وي نو 10مه ورځ بعد به خامخا دی ضرور د دې فایده محسوسوي چې یاره زما په لمانځه کې در کومه حده پورې اوس کنټرول راغلی او زه په لمانځه کې در کومه حده د سوچو فکرو څخه محفوظه اوسم. نو ځکه دا د مشق سره کار لري، دا د مزاولې سره کار لري، دا د تجربې سره کار لري چې کله دی ډېر مشق کوي، ډېر مزاوله کوي، ډېره تجربه په دې باره کې کوي نو آخر به یو داسې وخت راځي چې د انسان د لمانځه باطن به د ډېره حده صحت پیدا کوي او چې کله باطن د لمانځه صحت پیدا کوي نو ظاهر د لمانځه خو ما درته ویل د 4 ارکانو سره کار لري چې د رکوع د سجدې د قومي او د قعدې سره کار لري او چې کله د لمانځه ظاهر او باطن دواړه برابر نو بیا خو د انسان دپاره د آخرت په منازلو کې ډېره اساني ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی چې کله یو سړی د خپل لمانځه ظاهر او باطن دواړه صحیح کړي نو الله تعالی هغه بنده ته چند انعامات ورکوي. د ټولو څخه لوی نعمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا لیکلی دی چې د انسان د مسکنت، د انسان د فقر او د فقیر لار به الله تعالی ځینې بندوي. زموږ د سوچ، زموږ د عقل انتها دا ده چې زما رزق پراخي او زما دکانداري دا په تجارت او په دکانداري باندې کېږي، زما رزق به پراخېږي. زموږ د پیغمبر قول دا دی چې دا په لمانځه باندې کېږي. الله تعالی به پر ده باندې د مسکنت دروازه بندوي، الله تعالی به دی د فقر او د فاقې څخه محفوظه کوي او نن د انسان او الله تعالی به په دنیا کې هم د سره اساني کوي د رزق متعلق، په قبر او په آخرت کې به الله تعالی د دې بنده سره اساني کوي. نن زموږ او ستاسو مخ ته لویه مسله د فقر و فاقې او د مسکنت ده. که مشر دی که کشر دی
که په هر شکل دی هر سړی دا بد یې اخیستی دی چې زما رس به په کوم شکل ما ته راجمع سي، زما شپه به څنګه تېره سي، زما ورځ به څنګه تېره سي، زما غم به په کوم شکل زما شادي به په کوم شکل زه به راحت څنګه پیدا کړم، زه به مال و دولت و عزت څنګه پیدا کړم. نو که په هر شي کې بولې، زموږ پیغمبر خدا وایي که فقر و فاقه د انسان اصل لرې کوي، د ځان اصل لرې کوي، نو بیا د لمانځه ظاهر و باطن برابر کړه. ځکه د ټولو څه لویه خطرناکه فتنه د نن بې صبرۍ په زمانه کې دا یقینا فقر هم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر داسې بدترینه فتنه ده کله کله سړی د کفر حالت ته رسي. ځکه زما او ستا هغه استعدادونه نه دي چې یا د صحابو استعدادونو یا د امامانو استعدادونو یا د سلفو استعدادونو، زما او ستا په دې دماغو کې د بې صبرۍ بغیر نور څه دي. په دې حالاتو کې بیا فقر د دې فتنو په دور کې فقر سړی کفر ته یقینا رسوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فقر و فاقې څخه پناه غوښتې ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عذاب قبر څخه پناه غوښتې ده، پیغمبر علیه السلام د دنیا او د آخرت د ذلت و رسوایۍ څخه پناه غوښتې ده. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي اريد ان یوسع علی رزقي، ای د الله رسوله زړه مې دا غواړي چې رزق مې لږ راپراخ سي، ولار راوښی. پیغمبر دا نور ته وایي چې ورسه پلانکۍ دوکانداري وکړه، پلانکۍ دوکانداري وکړه، پلانکۍ وکړه، نه، ورته وایي ادم علی الطهارة یوسع علیک رزقک، ته د په لمانځه تا همیشه تو پر اوداسه باندې وکړه، بیا اودسه مه ګرځه. سهار چې راوځې اودس کوه، چې کوم وخت د بولو ضرورت سو، د اودس د ماتېدو ضرورت سو، دوباره برته خپل اودس تازه کوه، او ورځ شپه ټوله په اوداسه کې چې وس دې وسې تېروه، نو یوسع علیک رزقک، الله به دې رزق دروازې در باندې راخلاص کړي. نو په اوداسه باندې ګرځېدل او لمونځ په ښه طریقه باندې کول او د لمانځه ظاهر و باطن سمول او د لمانځه مکمل کېدل، دا د انسان دا اول انعام د الله تعالی د طرفه دا دی چې دا د انسان د رزق د مسلې د پراخۍ دپاره کفایت کوي، او الله تعالی د دې په ذریعه د انسان څخه فقر و فاقه ختموي. او دویمه لویه مسله د انسان قبر دی. د دنیا څخه چې صرف سترګې پټې سولې، دویم ځل چې سترګې راروڼې کېږي هغه د قبر په توره کنده کېږي. او ناولده کور دی، عجیبه کور دی، او څومره زمانه د زمانه یې دروسه معلوم هم نه ده. دې قبر کې د قیامت په انتظار په زرو کلونه خلق پراته دي. نو په قبر کې اسانی الله تعالی دویم نعمت انسان ته ورکوي چې د انسان ظاهر و باطن لمانځه کې درست سي، د انسان لمونځ ظاهرا و باطنا صحیح سي، نو الله تعالی دویم انعام دا ورکوي چې په قبر په زندگی کې د انسان سره اسانی کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ولیده، نو د مبارک به دومره ډېر زیات ژړل پر دې ژیره مبارکه به یې اوښکې راتویېدې. یو چا ورته ویل حضرت ته ډېر زیات مړي وینې، مراحل نور زندگی حالات وینې، پر شي باندې نه ژاړې لیکن پر قبر باندې ولې ژاړې؟ د ورته ویل ما رأیت شیئا الا وهو افظع منه، ما په زندگی کې یو داسې شی نه دی لیدلی چې څومره رسوا دی، چې څومره سخت دی، چې څومره ناولده دی لکه دغه قبر. بیا به ویل انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما په خپلو غوږو د رسول الله څخه اورېدلی دي چې دا د آخرت د منازلو څخه اول منزل دی. که په دې کې د انسان سره اساني راله، نو په ټولو منازلو کې به انسان ته اساني، او که په دې کې د انسان سره سختی راله، په ټولو منازلو کې به سختی. نو د انسان د زندګۍ دویمه لویه پریشانی هغې د قبر پریشانی ده، او د قبر پریشانی د پیغمبر په قول د الله تعالی وعده ده چې لمونځ د سړي ظاهرا و باطنا صحیح سو، الله تعالی به د قبر زندگی ورته اسانه کوي. او درېیمه لویه پریشانی چې انسان کله د قبر سره پورته سي د قیامت میدان ته، ان زلزلة الساعة شیء عظیم، الله تعالی په خپله وایي دا ډېر لوی شی دی چې الله تعالی کوم شي ته په عظیم و په لوی باندې وایي، د هغې عظمت بیا د بنده دماغ کې نسي راتلی. وترى الناس سکارا، چې دوی راپورته سي په څومره بدحواسي کې، په څومره وهم کې، په څومره بیره کې. وترى الناس سکارا، الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دا خلک به تا ته مست در معلومیږي، لیکن وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید، مس بنی د الله تعالی د عذاب د شدت او د سختۍ په خاطر به په داسې بدحواسي کې ځغلي.
او دا د حساب و کتاب میدان دی او دا د حساب و کتاب ورځ ده او د قیامت د قبر د راپورته کېدو څه وروسته انسانیت ته دا ګوري. ان یوم الفصل کان میقاتا، د فیصلو ورځ مقرره ده. ان یوم الفصل کان میقاتهم اجمعین، دا د ټولو انسانانو دپاره وخت دی چې ټولو به سره راځئ. وفتحت السماء فكانت ابوابا، اسمانونه سره وچاودل سي دروازې دروازې. فتأتون افواجا، ملائکې ډلې ډلې راشو کېږي. وسيرت الجبال فكانت سرابا، غرونه به د سراب په شکل د مځکې پر مخ د فنبو د هواو د دوړو په شکل سره روان سي. وازلفت الجنة للمتقين، دی طرف ته جنت راشکاره کې د قیامت میدان ته. وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، او دی طرف ته جهنم راشکاره سي. او جهنم اویا ملائکو نیولی، او د هرې ملائکې په کومک کې 80,000 ملائکې ورسره ولاړ. حدیث شریف کې راځي چې کله د جهنم شدت او سختی سړی ویني، نو که د یو سړي سره د 80 نبیانو عمل ورسره وي چې جهنم ته وګوري، لا بیدع کېدی چې نن زما دپاره نجات نسته. ونزع الموازین القسط، الله تعالی د عدل ترازو راشوه کي. وجاء ربک والملک صفا صفا، الله تعالی راشوه سي او ملائکې ډلې ډلې راشوه سي قیامت. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، د الله تعالی عرش 8 ملائکو نیولی دی په خپله قرار قرار په هیبت باندې راشو کېږي او راسي د قیامت میدان له الله تعالی په خپله پر عرش باندې متمکن دی. چې کله د الله عرش قیامت راشو کېږي نو پر ټوله انسانیت باندې بېهوشي راسي، او چې وروسته په هوش کې په انسانانو کې راځي، نو پیغمبر علیه السلام وایي په ټوله انسانیت کې اولنی په هوش کې زه راځم. او چې کله زه سر راپورته کړم شاوخوا انسانیت کې ګورم، نو ټولو انسانیت د بېهوشۍ په حالت کې دی. صرف حضرت موسی علیه السلام د الله د عرش په شان نیولی ده، ولاړ دی. ما ته دا معلومه نه سي چې یا پر موسی علیه السلام باندې بېهوشي نه ده راغلې، او که په ټوله انسانیت کې اول په هوش کې برته موسی علیه السلام راغلی دی. الله تعالی اول کلام سکی ورته یا عبادی، ای زما بندگان، انی امسکتم منذ ان خلقکم، ما په ډېر انتظار درته وکتل د کوم وخته څه چې م پیدا کړي وست، الی یوم خروجکم، در نن راوتلو پورې ستاسو ټولو ننداره وکړه. سمعت اقوالکم ونظرت اعمالکم، ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې او په ډېر برداشت مې اورېدلې، او ما ستاسو ټولې کړنې ولیدلې چې تاسو پر مځکه څه وکړو. ورته الیوم انسیتو، ای انسانیته نن به چپ خوله یاست بس. د هر څه یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه، چې سړي په دنیا کې څه کړي دي 1,000 شی نه پټېږي، هغه ټول اعمال د قیامت میدان له راسي. الله تعالی دې اعمالو ته اشاره کوي، وایي هذه اعمالکم، ای بندگانو دغه مې عملونه دي. فمن وجد فیه خیرا فلیحمد الله، که په دې اعمالو کې نیک اعمال سته خو د الله حمد ادا کوي. ومن وجد فیه غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه، که د دې سما سوا بد اعمال پکښې دي د ځانه بغیر پر بل چا ملامتیانه مه وایاست. دا مې خپله کړنه ده، دا مې د خپل نفس سره ظلم دی، دا مې د خپله ځانه سره ظلم دی. خپل ځان ملامت کوي، د خپل ځانه سما سوا به بل څوک نه ملامتوئ. د دې څه وروسته د اعمالو تلل شروع سي، چې د کم سړي د اعمالو تله درنه سي، نو حضرت جبرائیل علیه السلام د الله د عرش پر څنګ ولاړ دی، هغې اعلان کوي په ټوله انسانیت کې، وایي ان فلان ابن فلان، د ده نوم اخي د پلار نوم یې اخي، وایي ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینو، د نیکو اعمالو تنه درنه سوله، وقد سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا، هغې نن د داسې نیکبختۍ سره مخامخ شو چې د دې څه وروسته بیا بدبختي نه راځي. او چې د کوم چا د نیکو اعمالو تله درنه سي، هم اعلان جبرائیل علیه السلام کوي، ورته ان فلان ابن فلان قد خفت موازینو، د فلانکۍ چې د فلانکي زوی دی د هغې د اعمالو تله سپکه سوه. انه قد شقا شقاوة،
هغوی د داسې بدبختۍ سره مخامخ دی لا یسعد بعدها ابدا د دې څه وروسته به د ده په نصیب بیا نیکبختي رانسي. دا د قیامت میدان دی او دا هغه رسوا کوونکی منظر دی او دا هغه د انسانیت د عذاب محل دی. دې محل کې د انسان سره اساني په څه کې کیږي؟ د هغه چا سره اساني ده چې عملنامه یې درنه سي، د هغه چا سره د اعمالو تله یې درنه سي، د هغه چا سره اساني ده چې عملنامه په راسته لاس ورکول سي. او دی چې کله عملنامه په راسته لاس ورکول سي چې کامیابه سو، اعمالو تله درنه سوه، دلته عملنامه په راسته لاس ده، نو دی به په دې قیامت کې د لیونیانو په شکل د خوشحالۍ څڅغلي. فیقولو هاؤم اقرؤوا کتابیه، دې ته یې نیولې چې ته وګوره څه کې لیکلي دي، دې ته نیولې چې ته وګوره څه کې لیکلي دي. ولي دی وایي انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما دا عقیده وه چې دا ورځ پر ما را روانه ده. نو فهو فی عیشة راضیه، پر هغې به د جنت میدان په ډېر ښه شکل روان. واما من خفت موازینه واما من اوتیه کتابه بشماله، چې کوم چاته عملنامه یې سپکه سوه، اعمال یې سپک سو، عملنامه په چپه لاس ورکول سوله. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش ما ته دا عملنامه نه وای راکړل سوی. ولم ادري ما حسابیه، زه په دې نه وای خبر چې الله زما سره څنګه حساب وکړي، زما حسابدار کړه. یا لیتها کانت القاضیه، کاش نن پر ما باندې مرګ وای، نور زندگی زما په قسمت کې نه وای، بس نن ورځ زما د ختمېدو ورځ وای. ما اغنا عني مالیا، هغه مال و دولت چې ما وګټل هغوی ماله په څه ښه رالو. هلک عني سلطانیه، هغه حکومت و منصب ماله په کومه ښه رالو، مال په کومه ښه رالی، بچی په کومه ښه رالی، حکومت په کومه ښه رالی، منصب په کومه ښه رالی. د هغه چیغې به ویي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې جهنم ته رسوي. نو دا هغه د قیامت فضیح منظر دی، هغه رسوا کوونکی منظر دی. د قیامت په دې منظر کې چې الله تعالی د چا سره اساني کوي، هغه څوک چې د کوم چا د لمانځه ظاهر و باطن دواړه مکمل، چې د کوم چا لمونځ ظاهرا هم په ښه طریقه دی، چې د کوم چا لمونځ باطنا هم په ښه طریقه دی، د هغې سره د قیامت په دې منظر کې الله تعالی اساني کوي. نو الله تعالی به د رزق مسله ورسره اسانه کړي. نعمت یو دا دی. دویم نعمت دا دی الله به د قبر زندگی ورته اسانه کړي. او دریم نعمت پر د لمانځه پر کمال باندې الله تعالی سړي ته دا ورکړي چې الله تعالی به د قیامت د میدان حالات ورباندې اسانه کړي. او څلورم نعمت الله تعالی به پر پل صراط باندې په اسانه طریقه تیر کړي. حدیث شریف کې راځي چې مسلمان تیریږي نو دی به نارې کې هر سړی به یا ربي سلم سلم، یا الله په ډېر تسلیم یم، په ډېر اطمینان او په ډېره سلامتیا مې در دې پله تېروه. چې کم خلک نیک عمله دي هغوی به تیریږي، چې کم خلک بد عمله دي هغوی به د پله لاندې جهنم دی، په دې جهنم کې به شوه کېږي. ځکه دا د الله تعالی فیصله ده چې خامخا وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، هر سړی به پر دې پله باندې راځي. دا د الله فیصله شده خبره ده. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، چې ظالمان متقیان باغی به نجات پیدا کوي، هغوی به در دې پله اوړي جنت له به ځان رسوي. ونذر الظالمین فیها جثیا، ظالمان به په دې کې پړ مخې په جهنم کې ځینې کېږي. نو پل صراط باندې الله تعالی چې اساني کوي دغه چا سره کوي چې هغوی لمونځ په ښه طریقه باندې کړی. او آخرنی نعمت دا دی چې د قیامت د میدانه سبا الله تعالی بلا حساب بلا کتابه دا سړی جنت ته رسي. ورې څومره اساني ده. د الله تعالی مغفرت بهانې غواړي. الله تعالی زما او ستا بخښنې ته انتظار کوي، او الله تعالی زما او ستا بخښنې ته په انتظار ناست دی. په خدای قسم که قصور دی، که کمی دی، که تاوان دی، بغیر د ما او تا په بل هېڅ چا کې نسته. یو لمونځ په کامله طریقه وکړه، ظاهرا نیم صحیح که باطنا نیم صحیح که. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی 15 نعمت دی. الله تعالی د فقر مسله په دنیا کې در سره اسانه کوي. الله تعالی د قبر مسله در باندې اسانه کوي. الله تعالی د قیامت میدان عذاب در باندې اسانه کوي. الله تعالی د پل صراط تیریدل در باندې اسانه کوي. او الله تعالی د جنت ته بلا حساب بلا کتاب پیښوي. پیغمبر علیه السلام صحیح حدیث دی صرف په لمانځه باندې دا وخت
نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو لمنځو ته صحت ورکړي. نو ځکه د لقمان حکیم یو نصیحت دا و چې ما د 400 پیغمبرانو څخه دا خبره اورېدلې وله چې هغوی به موږ ته دا نصیحت کوئ چې کله تاسو پر عبادت او پر لمانځه باندې راسئ نو د خپل زړه حفاظت کوئ. الله تعالی دې زموږ او د لمنځو درستګي را په نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ اصلاح په نصیب کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وکړي.